रहमान उल्ला गुरबज पाई टी20 کې یو ځل بیا فیل شو په دوه میچونو کې صرف 15 منډې د جوړی کړي په اول کې شپږ او په دویم کې 9 رنز نو دغه سي خراب پرفورمنس د پای پی ایل اوکشن کې په د باندې څومره غټ تاثیر وغورځوي ځکه چې رحمان الله ګربز یو داسې قسم لوبغاړی دی چې 10 میچو کې بدته چانس ورکوي په یو میچ کې بدای ته پرفورمنس درکوي باقي 9 میچو کې بیا د 1.5 رن جوړي یا په صفر باندې آوټ کیږي نو لیګونو کې خدا سي چانسونه دته نه ملاويږي ځکه چې په دوه میچو کې فیل شي نو په بل میچ کې بل یو لوبغاړی ته چانس ورکول کیږي نو په ملي ټیم ته داسې چانسونه ډیر ورکول شوې دي چې د بیک ټو بیک 15 شپږ میچونه کړي او د فیل شوی دی په یو میچ کې د سکور کړی دی نو داسې په لیګونو کې بالکل نه وي په لیګونو کې نور لوبغاړو تم چانسونه ورکول کیږي په هر یو ټیم کې په 14 دسمبر باندې د آی پی ایل بولی چې دا سٹارټ کیږي نو په آی ایل ټي 20 کې لږ سره ډیره خموخه ځکه چې د آی پی ایل نه کې یار نه ریلیز شوی هم دی او وس محل دی بای آی پی ایل اوکشن یعنی بولای ته بزی نو په آی ایل ټي 20 کې چې باید داسې پرفورمنس ورکړی وي پرفورمنس دی وجه نه چې دی باید د په هډلاینز کې راغلی وای نو چې کله د آی پی ایل بولی ته وړاندې کېدای نو هر یو ټیم په د باندې ډیر زیات انټرست او ډیر زیات بیډ به په لگاو نو وس دا محل په د باندې با چې کله د بولی ته وړاندې شي نو د پرفورمنس ته به قتل کیږي ان ایکټیو پرفورمنس ته نو د ان ایکټیو پرفورمنس ډیر زیات خراب دی فارم نشته په ټي 20 کرکټ کې د بیس پرایز به اتمن په 2 کروڑ په شاوخوا کې وی چې کله د بولی ته وړاندې کیږي نو دای به داسې خاص ټیمونه په د انټرست نه اخی کېدای شي چانس سولډم لاړ شي او خپل رائے په کمنټ کې اتمن را سره شریک کړئ چې آیا رحمان الله ګربز په آی پی ایل اوکشن کې خرج شي ک ان سولډ بولاړ شي